صاحب تا په پښتو کې شعر شاعري کړې ده؟ یا شعر زما متلونه وایي. متل وایم. متل څه معنا؟ متل سل معنا وي. می معنا می معنا مقصد. معنا او مقصد کې فرق دی. تی معنا په تورو کې الفابیټ کې لا معنا چې لولې بیا دا تاله معنا را باسي. لفظ به خلاصوي بیا دا معنا را باسي. متل چې خپله بونډري یې د لمن می معنا پر مځکه چې تی معنا تمام شان لا معنا تر لمر لاندې کېږي دا به ګر کې تلې بیا متل دی. متل دونې غټ ټولو لمن لري پر تر لمر چې څه شان لاندې کېږي دا به ګر کې تلې بیا دا متل. څه متلونه؟ بله معنا یې دا ده می معنا د مورنۍ ژبه ده نه. تی معنا د دې تورو سره لا معنا د لفظونه چې جوړ کوي. متل غټ قانون دی. څه متلونه؟ هره خبره چې دا گی کوي متل دی. خالي پر میړه دیرس متل دی. هغه لکه څنګه؟ وایي میړه مړ که مړانې مفتو سلاره مړو نر دی دروغ د میړه وزر دی یا میړه څه یا لمون نه څه برخې بېشا مړونه ګوره چې نه کي ننګونه غپس کي مړونه د میړه میړه دی د میړه څه په مړانه دونیځي لکه د سپي څه په سپیتیانو. خدای رښتیا مړونه مه سره یو کوي مرګ په مړو کې خوند کوي مړونه یې په خوله ګټي اسونه یې په سوه ګټي. د بدن باچا زړه دی د زړه باچا میړه دی ښځه په میړه ده پټه په لیوره ده د نو مړو میړه نانۍ دی. پر زوی متلونه دي وایي د ګونګي په ژبه مور پوهېږي زوی پر زړه ملېږي د بل زوی نخ پلېږي زوی د چایه ګرام پر چایه زوی نه لري زړه نه لري زوی پر واده معلومېږي لور پر لنګواله معلومېږي زوی د بې بدۍ مسه لور د بې بنې مسه. د اخري والا متل دواله کښله ده. زوی دی بې بدۍ مسه لور دی بې بنې مسه. دا بدوا ده. بدوا ده. خلاصوي به زه معنا دا ژبه و معنا دا وینا به یې معنا په یوه بې معنا بدلۍ نه ده ده. لور دی بې بنې مسه لور لا معنا لیکنګ لا معنا لولنګ و معنا ورشای برې معنا رسوي بې معنا دا باب نون معنا نصاب لور ته بې ورشایه ستا د کور ټیچره چې ده دا ستا لور ده د ژبه په ورشایه چې خلاصې کې ما معنا کې څو فرق ډېر فرق بل شي خو نه معلومېږي. ته به خلاصوې یو الفابیټ به خلاصوې په هغه کې به لفظ جوړوې. بله دې وویل تالې زوی یې د چا ګران یې پر چا د هغه څه مطلب؟ زوی د چا ګران پر چا یې که چېرې زوی ته د چا د پلار یې تاسو پوښتنه وکړي د چا زوی زه د پلار ګران پر مور یې زوی د چا ګران پر چا یې. انقلاب په دوه حالاتو کې جوړېږي. الف معنا چې هستي نون معنا یا نستی کاف معنا دا قانون لا معنا لري بې معنا بیا بدلون راځي. یا ته ډېر استمن سې یا نسمن سې. اوس مثال کې طور ستا دوکان یې چې ته هستي پیدا کړې نو دا دوکان ډیکوریشن هم بدلوې سامان هم ورزیاتوې ډکوې او که نسمن سولې دا دوکان خالي سور هم کل پر لکوې. دا دوه حالات دي. مابین والا حالات باندې انقلاب نه راځي. اګري دا اوس وخت کې خلک پیسې سره ډېر شوق لري. وایي دغسې بس پیسه نه وي بیا نو دنیا کې هېڅ نه نو اوس کوم دا اوس چې روان دی سیسټم دا خو د مادیت دور دی. ټکنالوژي دور دی. هر شی په پیسو دی. نو د پیسو سره چې محبت نه کوې نو بیا خو لیونه یې. بالکل پیسو سره محبت نه کوې ژوند څنګه تېروې. د هغه ټیم کې دی چې ځنګلي ژوند و هغو بیا پیسې نه وي پکار ښکار وکړه خوراک وکړه بېدس خو ستا هر شی پیسه سوه. بیا په دې ملک کې ته اوسې چې نن د یو شی په یو بیه واخلې سهار په هغه بیه نشته بیا ګران وي. نو ستاسو د پیسو ډیمانډ به خامخا وي بلکې ډېرې به پیدا کوې. که نن 100 ګټې سبا به 200 ګټې ولې د سبا بس په پیسه باندې د نن 100 ستا کار نه کوي. دا پیسه کله سړی ډېر همت دغه کوي قسمت ورسره غواړي که محنت غواړي. محنت خو شرط دی. قسمت څنګه دی؟ قسمت بس شرط چې دې پوره کړي قسمت ستا دی.
وایزي صاحب دا ډېر خلک سدي دا د مشهورېدا ډېر شوق لري نه چې وایي ما دنیا وپېژني دا څنګه کیسه ده دا بیا وایي د نو مړو میړه نانی دی یا نوم دی یا نوټ دی نو ګوره فرعون چې د خدایي دعوه کړې وه د چیز دپاره یې کول د لوږې څه کوله یا د ډېرو پیسو څه کول د نامه دپاره یې کول نوم بیا خطرناکه دی تر دا بل باندې هر سړی د نامه شوق لري پیسه خطرناکه ده که نوم نوم خطرناکه دی ولې پیسه د نامه لپاره ګارېږي نوم د پیسو لپاره نه ګارېږي مین اف د میچ چې ته رالې نوم دې وکړي ټرافیک والي نوم سنبالېدل هم ډېر سخت کار دی نو دا هم ډېر نوم کول سخت کار دی سنبالي خو بیا پبلیک یې سنبالي هلته نوم کول ستا صحیح مین اف د میچ جوړېدنګ ستا ګران کار دی نوم جوړول ډېر اسانه دی که خرابول ډېر اسانه دی خرابول چا اسانه نوم ورخرابوي یا خپله چې د نوم جوړ کړی نوم ستا خپل هم خرابېږي هم خپله جوړېږي بل یې نشي در خرابولی چې په خپله بیا خرابوې هم بیا جوړوي تا پسې څوک درواغ ووایي مثال کې تور ته کرکټ کوې ته پر اول بال آوټ سولې نو ستا نوم چا در خراب حاجي صاحب د یار څه مطلب دی یار دوست یار د اوس په یارۍ کیسه دوکه خوړلې ده اوس دی مطلب وایي ګوره پنځه نومونه دي دا یار دی ملګری دی انډیوال دی دوست دی اشنایی نوم بدل سي بیا معنا بدلېږي نو ستا کم یې په کار پنځه سره یې په کار د سره دوست معنا دا ده ګوره دال معنا دوکه نه درکوي و معنا چې ورته ودرېږي سین معنا په سر باندې دی تی معنا دی تیری تر سر تیری هغه دوست دا پښتانو کې کوم نه دي انقلاب یې راوستی انقلاب یو وخت په تاریخ انقلاب نه ولې نه دی راغلی دومره غټې خبرې دي ښکاره ښکاره د احمدشاه بابا په ټیم ستا تر کومه ځایه پورې ملک تر کومه ځایه انقلاب و تر کومه ځایه د وطن و نه مثال دوی په جنګ په دغه باندې انقلاب راوستی انقلاب خو د هغه نه راځي چې وینه تور نه شي انقلاب وایي تبدیلي ته بدلېدو ته ما تا ته انقلاب والا لفظ خلاص کړي هغه په هستي کې راځي یا په نیستي کې راځي یو ټیم کې چې د سمندري لارې نه یو 70% ستا تجارت چې دی ټریډ په سمندر کې کېږي د هغه څه مخکې دا ګرده تجارت چې دی پر دې سیمه باندې کېدی د یورپ او د ایشیا نه دې صاحب انقلاب پر خپل ځای ټیک شو زه د انقلاب دا معنا د انقلاب څه مراد څه شته هغه خو راوه شو زه انقلاب څه مراد ازادي شه سوال جوړ ازادي معنا ده اوس ازادي معنا ده الف معنا اختیار ولري زی معنا خپل د ژبې ده صحیح دال معنا دستور دی دایوي دال معنا دلیل دایوا دی یې معنا دی ته هلته ازاد یې چې ته خپل په ژبه یو شی غوښتی سې ته خپله مورنۍ ژبه په سکول کې ویی سې ډاکټر یې ولیکي ستا ژبه شروع شوله بیا ته ازاد یې ستا ژبه نشته ته ازاد نه یې نو د باچا خان یې وخت خو دغه وله ده باچا خان خو ګوره خپل پرسنل سکولونو باچا خان خو ګورمنټ نه دی ملاو شوی نه باچا خان ته ازادي ملاو شوی خپل په محنت باندې باچا خان سکولونه خلاص کړي دي پښتو دپاره ډېر کارونه کړي دي هغه د ده سکولونه اوس هم چالو دي د هغه د وجې ډېر خلکو پښتو زده کړې ده باچا خان خو ډېر سټرګل کړی دي خو په داسې کام کې کړی دي لکه افغان نو ته وایې مطلب چې دا کم څه ته وایې په خپل زمان کې چې ګورنمنټ په خپل زمان کې بیا به دوی په اتفاق کېږي زه تا ته یو بل شی در وښایم کوچنی چې د 5 کالو شوم ستا یو د نمو زه ترتیب په پښتو کې درښایم اول نوم دی د ناني دی دویم دی د بچي دی دریم دی د ماشوم دی څلورم دی د کشني دی پنځم دی د هلک دی دا 5 به یې ورخلاص نانۍ و دې ته وایي د ناني 24 ګنټې ټیم دی نر و ښځه دا نو چې پرې وځئ بیا دویم نوم د بچي دی چې دی بچهدانۍ له ولاړې دا نه میاشتې نه شپې نه ورځې نه منټه نه سیکنډه والا پیریډ دی بچهدانۍ کې چې دی بچی دی دریم نوم یې د ماشوم دی چې دی د مور شیر خوري د مور شیدې خوري د مور په غوزي دا 2 کاله پیریډ
څلورم نوم چې دی د کشني دی چې دی خانپوسي شروع کړي سکېدنګ. پنځم نوم دی د هلک دی. پر پنځم کال باندې الف معنا ور زده کوي، بل لا معنا لیکنګ، لا معنا لولنګ، کاف معنا د تکار. پریکټیکل به کوم چې ورته وایي هغه به پریکټیکل هم ور زده کوي. ستا سر په خلاص. شپږم نوم دی د نر دی. اووم دی د میړه دی. اتم دی د مشر دی. پلار یې، تربور یې، سیال یې، سړی یې، ننګیالی، بریالی، توریالی، جنګیالی، خانم یې، جانانم یې. څو نومونه د هر نوم جلا جلا معنا ده. پنځو کالو بعد ته کشنی راواخې، ده ته انګریزي یا اردو یا فارسي وایه. دا خو د ده پارټ اف باډي هم خرابوي. د موټر دی پټرول غواړي، ته ډیزل ور واچول خرابېږي که نه خراب. د ګوره وینه ده، بلډ ستا په بدن کې، وطن دی چې ته کې واوسې، او وینا ده دا ما ته چې وایي. دا چې سره میچ نه سي هغه کشني باندې غلط اثر کوي، ټریس کوي یې دی. نو دا څومره غلطه خبره ده. زموږ د پنځو کالو کشنی، پنځو کالو کشنی څومره نازکي که نه؟ او خاص عمر د پنځو کالو څخه بیا تر 20 کالو پورې ستا د زده کړې عمر دی. 20 کاله بعد یو سړی د 20 کالو سي زده کړه نه سي کولی. دا عمر ستا هغه په انګلیش او فارسي او په اردو کې تېر سي. هغه هم تا ته خالي لیکنګ او لولنګ در ښایي. دا ستا زده نه، دا خو هنر نه دی. ژبه ګسه هنر نه دی. انګلیش ژبه یې زده کړې، فارسي یې زده کړې، انګریزي 2000 ژبې په دنیا کې ویل کېږي. دا 2000 سره ژبې ته یې زده کړې، دا هنر نه دی. ته یو ټیر ته پنچر نه سې ورلګولی، ته یو دیوال موره نه سې وهلی، ته د راج کار نه سې کولی. ته یو کار نه دی دا ګرځه چې دا ده تا ته په مخه درکوي. نه حاجي صاحب، دی خالي دونې علم درکوي چې ته برته د ده مزدور سې یا غلام سې. دی خپل سرکار په تا وچلوي. کار سرکار دی. دا ویل مطلب 20 کاله بعد بیا زده کړه نشته. مثال ستا په رقم خلک لږ دا پښتو یې زده کړي، دا ولې زده کړه اوس هم کوي؟ نو ګوره زه چې زده کړه کوم دا خو د شوق پورې خبره ده، د شوق خبره ده. نو هر سړی خو شوقي نه وي د کشنیوالي څه به ته د ګوره کشنی، کشني معنا دي ځان، کاف معنا د کار، شین معنا شوق وي، نون معنا نسې. چې دی خانپوسي شروع کړي دا هغه ټایم څه به ستا په ده کې ذهن وي، ته به درته کیلونې مختلف رقم آلات جوړوي چې دی کومه خواته شوق لري. نه شوق د مختلفه د هغه شوق د سکول ته مدرسې ته ورواچې، د هغه شوق د مدرسې ته ګیرش ته ورواچې، د هغه شوق د بل شي. نو دا خو ستا د زوره څه دی لګیا. نو زده کړه خو بیا خپل په شوق یو کوچنی موږ نه دی تللی چې دا د ده د شوق شی درته وښایي. زده کړه ګوره دا به بیا د ژبې سره وباسو الفابیت. د ژبې معنا ده. زه معنا زور غواړي، بې معنا د بل ژبه. زور غواړي که نه؟ زه معنا زار لري، بې معنا د بل ژبه. زه معنا زړور بنای، بې معنا بیریږه بیا. په پردۍ ژبه کې سړی بیریږي، په خپله ژبه کې زه معنا زړور به، بې معنا لکه باز. ولې بعضې کډ ښکار کوي، منظره په لښکر ښکار کوي. په خپله ژبه کې بیا ته یې کډې هم ښکار کوی سي، تخلیقي ذهن دې جوړېږي. بالکل پښتون سبا یو ابریویشن در راوباسم. پې معنا دا پو ده، شین معنا ښوونځی ده، تی معنا دا تعلیم دی، و معنا د دې وینا، نون معنا نصاب جوړ کړه. په دې کې تی معنا ته تخلیق کوی سي، تی معنا تحقیق کوی سي، تی معنا ترتیب ورکوی سي، تی معنا تفصیل یې کوی سي. په تی کې 100 ابریویشنه دي، په پی کې هم 100 دي. پردۍ ژبه کې دا چیرې کېږي که سته؟ یا په پردۍ یو نبي الله پاک په پردۍ ژبه کې نه دی رسولی. هر نبي هر قوم له په مورنۍ ژبه کې الله پاک رسولی. اوس کتاب ابریویشن څه دی؟ کتاب کاف معنا کار چې، تی معنا تمام سو، الف معنا په آخر کې، بې معنا د برخه راوځي. اول نبی راځي بیا کتاب راځي.
اول تجربه کېږي یو شی جوړېږي بیا کتاب راځي. اول کرونا راله ناجوړي، بیا ریسرچ کېږي، بیا ویکسین جوړېږي، بیا دوا جوړېږي، بیا کتاب لیکل کېږي. اخري برخه ده. کتاب څه خو علم نه دی، علم خو په تجربه دی. وایي طبیب هغه دی چې پر ورغلي بیا به بیا دا خلاصوي. د لفظ هر لفظ پښتو پر هر لفظ متل. پښتو دونه غټه ژبه ده. ګوره په نړۍ کې واحده ژبه ده چې هغه په یوه الفابیټ کې دوه متضاد لفظ جوړي. الف سه اول دی، الف سه اخر دی، ری سه روغ دی، ری سه رنځور دی، میم سه میړه دی، میم سه مینا ده، خې سه خوشحالي ده، خې سه خواشني. وو سه اور دی، وو سه اوبه دی. د بله واره ما ویلي وو شا کمنټ کې لیکلي وو الف سه اور دی، الف سه اوبه دی. یا وو سه که یا الف سه که خو دواړه یو الفابیټ. پې سه پاک دی، پې سه پلیت دی، پې سه پیل کوم، پې سه پایله رسېدم. دا ما څه سمپل درته ووایي. ګرده ژبه دا رنګه واحده یو ژبه ده پښتو. دا د میږي ژبه ده. د چا؟ میږی د منیجمنټ شهنشاه دی. موږ ته داسې ژبه را سره ده او زموږ منیجمنټ ته ته وګوره تر ګردو کامو پاته کام. ولې موږ خپل پر ژبه کار نه دی کړی. ته چې اوس دا لیکوالان وګورې، دا ډکشنري ستا مخته پرته ده، د لیک په حساب وګورې یو لفظ ستا د پښتو ژبې په تاریخ تر اوسه چا نه دی خلاص کړی. ګڅه دا رواج نسته، خلاصېدن نسته. بند بند یې وایي، لفظ په لفظ بدلوي. دا ډکشنري پرته ده، په هغې کې میړه معنا لیکلی دی، خاوند، څښتن، ډوډۍ مار، میلمه پال، غیرتي وغیره وغیره. دونې مړونه چیرې میړه خو یو وي. ابا دی، ابا پلار ته وایي. اکا د ابا رنګه قدر غواړي. دوه الفه دي یو کار. ابا اکا هغه ته را قدرمند دی لکه پلار. اوس وخت کې خلک بیا اکا وایي دا د تربور نوم ګس ورکوي. نو تربور خو د ډکشنري کې ما ته وویلې تربور لیکلی دی، دا دشمن والا لفظ ډکشنري کې لیکلی دی. دا د پرته ده کې ویډیو کوې یا تصویر اخلي هم وایه شعر یې هم که. دا د تربور معنا لیکلی ده، د پلار د ورور زوی، د تره زوی، د اکا زوی په بریکټ کې لیکلی دی دشمن. بیا تربورګني ورته وایي خیبر پښتونخوا خلک. زموږ خلک تربورګلوي ورته وایي. د هغه په مت کې ده لیکلی دي بغض، حسد، اناد. په دې درو سره جلا جلا معنا دی. تربور جلا معنا ته معنا دا تقسیم دی، ری معنا په رنګو کې، بې معنا بیل دی یا بدل دی. و معنا د اوبو خوا وایټ بلډ سیلز پلار یې بدل. و معنا وینه د ریډ بلډ سیلز. ری معنا رازونه د بلډ ګروپ. کو سیب ګرده یو تخم دی. تور کلو، شین کلو، امرۍ، مشدۍ د بیل بیل رنګونه او خوندونه دي. کاکړ، تري، ناسکزی، توخی، ترکی، وزیر، مسعود دا ګردې قبیلې چې دي دا پارټ اف باډي ده د افغان. بیل بیل رنګونه او خوندونه دي، دشمن نه دی. صحیح دی؟ تربور دشمن نه دی. نه نه اکا هم دشمن نه دی. یا نو موږ تی ناس خلک اوس تربورونه یو. نو زه ستی دشمن یم که تی زما دشمن یا نه وي. پوهي غواړي، لفظ خلاصېدن غواړي. بیا چې د زده نه و ډکشنري کې دې ولې لیکي. بیا چې کم خلک دا ډکشنري وایي یا دا دغه ته علم وایي دا سیلهي خلاصوی نه سي. نو خو دغه خبره ټینګوي چې تربور دشمن څنګه دشمن دی چې ستا سره په کور کې په څنګ کې دی، نو دا ستا څنګه دشمن. پرون د پورې ستا د پلار ورور وایي چې د ده زوی پیدا سو، ستا زوی پیدا سو، نو دشمنان غلطه ده. دا 100% غلط. زه نه منم. هغه دشمني تربور کې نسته، هغه دشمني په ژبه کې ده. او په ژبه تا سره نه وي پوه پرې شي به تی خوابدي هستي به تضاد وي. د ژبې د وجې تضاد راځي، تربور د وجې نه راځي. نورې مسلې دي. نو رنګ د لفظ مور بدوه، بلکې که د دشمن خبره سي بیا دلته په لفظ ورور کې دشمني سته.
وورې ورور دی. وو معنا اوبه دي، وایټ بلډ سیلز د پلار خوا. وو معنا د ورې معنا رنګ لري. وو معنا ورې معنا راز لري، بلډ ګروپ ته وایي. وو معنا وینه د ریډ بلډ سیلز د مور خوا. په دې کې تی نسته، بې نسته. وورې ور دی، اوبه دي. دا ترکیب اجزا دي. اوس مقصد یې د دې چې دي اوبه دوه کاره کوي، یا دې اوبه یا دې ډوبه وي. اور هم دوه کاره کوي، یا در پخوي یا در سیزي. اول مړی ورور کړی، تربور نه دی کړی، پلار نه دی کړی، زوی نه دی کړی. اول مړی د نوم په حساب، د نوم په خاطه کې چې اچي ورور کړی. صحیح دی؟ بیا تر ګردو نږدې رشته یا خوږه رشته هم ورور دی. ولې د ژوند لپاره دوه اهم شیان دي، یو اور دی، یو اوبه دي. چې دا دوه نه یې ژوند نسته. چې ورور نه لرې، نه به اوبه یې، نه به تود یې، نه به سوړ. صحیح دی؟ اصله خبره چې دا تر استعماله پورې ده، ستا تر ژبې پورې ده. ګوره زموږ ژبه رف ده، نیټ نه ده. په سکول کې نسته، ډاکټر یې نه وایي، یو شي کې نسته. د رف شی چې هغه رف کاپي خو به ستا وایي څه ته راغی. د رف استعمال د وجې چې موږ ژبه خو نیټ نه ده، الفاظ هسې استعمالوو، پرچاکس ګایېږو. د دې وجې څه سوداګري مسلې ستا د ژبې څه جوړي. ته چې اوس ژبه پابنده کې، سکول یې راولې، مدرسې یې راولې، د ستا ګرد نظام په ژبه کې، پښتو ژبه کې کېد. بیا ته د دې خلکو ریزلټ راوباسه چې اوس څنګه ریزلټ خو بیا درکوي. ته ژبه دوی ته ورکړې، تا ژبه نه ده ورکړې، دی ریزلټ څنګه درکړي؟ یو کال سبق وایي، سټډي کوي، یو کال بعد د ایګزام ورکوي. تا خو 5 کالو بعد تا دستي وربدله کړه. په سکول کې دې لا وربدله. په سکول کې انګلیش وایي، په کوڅه کې اردو وایي، په کور کې پښتو وایي. نو ته خپله ووایه چې دا دوی نه دي لا ډېر. جی معنا جمع کېږو به هغه ځای، جی چې ورته وایي. ری معنا راځو به، ګاف معنا ګرده دلته. جی معنا جابر به، ری معنا راګرځو، ګاف معنا په ګردو باندې، ګاف معنا چې ګرمه کړي. جرګه د دې دپاره کېږي چې یو چا جبر کړي پر بل چا باندې، هغه به راګرځو په ګردو، ګرد به راځو دلته. جی معنا جلا ځای، اوسه به ری معنا راځو، ګاف معنا ګرده دلته. لکه خیبر چې ورته وټکوي ګرده خلکه. د ګاف بعد یو هې نسته یا ای؟ هې معنا هره قبیله چې، هې معنا هر څوک شي، هې معنا هره کم ګرامه چې کړي، هر کار په باره کې چې جرګه د دې حل دی. بالکل. اچھا دا مشر به ویلی چې جرګې دا پرېکړه کړې ده، دغه پرېکړه کړې، دا څه مطلب دی دا پرېکړه؟ پې معنا پره کوو به، ری معنا په راستي باندې، یې معنا یو، کاف معنا کار. دا به پره کوو. پې معنا پر شا باندې ځو، ری معنا را ګرځو باندې، یې معنا یقین به یې د ګردو، کاف معنا دا کسان چې راځي. دا خو پرېکسل د دې سره ډېر ایم ده. یا پرېکړه. ړې معنا ړندېږو بنه دی، ړې معنا ړنګېږو بنه، چوکاوېدن، فولډېدن. هې معنا څه شی ورته وایي؟ هر څه چې کې جوړی دا داسې ژبه دی. دا د ژبې دغه ګره د تا سره ستا زنده. اچھا دا دومره پښتو دې څنګه ایزا کړه؟ زه دې ته ولاړ یعنې یم ډېر. دا ټول د کړې نه ده. دا یو سوال ده. دی اوس په دې فیلډ کې راغلی نه. مثال دا داسې خبره کوي، داسې هغه لفظ جوړوي دی. زده معنا، الف معنا اندامونه دي، پارټ اف باډي. زې څه زړه دی، دال څه دماغ دی، الف څه احساس دی. څو لفظه ما یاد؟ اندامونه دي، پارټ اف باډي، ګرده تکرار. بیا برته ستا زړه رالی، دال څه دماغ رالی، الف څه احساس رالی. چې ستا وینه د یو شي سره احساس وکړي، هغه محسوسه کړي، هغه ستا الریډي زده کېږي. دویمه خبره، الف معنا اخلاص وي، زې معنا په زړه کې دي، دال معنا درد دی، دال معنا دوکه نه کوي، الف معنا اعتماد دی پر دغه یوه ژبه چې دا نور زما دپاره غلط دي. بیا تاله راځي، که
که ته میکسینګ کوې بیا خو نه ده راځي. داسې کله کله د یو انسان زړه درد کوي نه، بس هغه خپل جذبات ټول بیانوي. د خو نه یې زده کړي نه لیکلي، بس هغه جذبات ټول بیان شي. نو عجبي صاحب به هم دا راکوي نه، کوم دی لفظ وایي هغه راپورته کېږي. جذبات جلا شی دی، احساسات جلا شي. هغه په جذبات کې اوسي، هغه احساس وي. جذبات چې دي جذبات په هغه ځي کې جي معنا هغه جی دی، هغه ځی دی جذبات. او د احساس زه معنا چې زور واخلي، بې معنا تا سر بد وکړي، ته معنا تاوان راسي، یا په یو شي ځان خوښ کړي یا بل هغه تر هغه صدقې پورې احساسات لري، د هغه ځای څه تېر سي بیا نه لري. زه به چې دا هغه ستا په ګرد بدن کې سرکولیشن کې ستا وینه ده، وینا نه ده، وینې دید موږ وایي ته د وینې په سترګو لیدل کېږي. وینه ده، وطن دی، وینا ده، دید چې ورته وایي. دا څلور سره سره میچ سي بیا تا ستا زده کېږي. کوزدې معنا راشه. اونه کاپ معنا کور به لرې، کاپ معنا کوټه به لرې، کاپ معنا کاروبار به لرې، وو معنا وس به لرې، زې معنا زړه به لرې، زې معنا زر به لرې، وو معنا ولور به لرې، دال معنا بیا به دا کار کنې بیا به کوزده نه کوي. نه بیا کوي چې دا شان نه لري. د واده را نږدې دی. واده او شادي کې دا فرق دی. واده د نجلۍ کور ته وایي، شادي د هلک کور ته وایي. وو معنا دا ورونه پرېږدي، الف معنا ادې، الف معنا ابا، دال معنا دا پرېږدي، دلته سپیکه راځي نو ته هم پرېږده. صحیح ده. دال معنا دیولو خو نه ده راغلی. نو خو مور پلار هم حق لري. نو ادا که پر تا حق لري، پر دې خو نه لري. هغه حق دې ادا کوي، بیا دا څه کولی شي دلته دې را خپل حقوق به دې ادا کوي. دا دی نشي معنی معنا د عزت، یا میم معنا د ماڼۍ څه جنت ته وایي، الف معنا آدم علیه السلام، یې معنا پر یوه دانه غنم باندې، نون معنا نړۍ له دې راوست، د ناز دې پر وکړي نړۍ له را. میم معنا مدام، میم معنا پر میړه باندې، الف معنا اخیبه، یې معنا یو یو، نون معنا ناز و نخرې ده دی. بیا به واده کوي، دې نه نازوی سي نه نخرې برداشتوی سي، بیا واده څه کوي. د معنی معنا دغه وه. اونه د هغه ده نو پنځه نومونه دي، نه ما د ښودلي دي. اریانا ده، زرغونه ده، میلمنه ده، پښتانه ده، ښایسته ده، سلسل معناوې دي د دې. د ګرده پریوشنونه دي زده یې بیا واده ونه. پټان پی معنا پروت دی، ټې معنا په ټوله، هې معنا هند کې، الف معنا د افغان، نون معنا نسل. پټان هم د افغان نوم دی. صحیح دی. دا په هندوستان کې میلاو سوی دی دا نوم. اصل د اوریجنل نوم چې دی هغه افغان دی. پښتون چې دی دا د کار نوم دی، د کوم نوم نه دی. تا ته وایي ما سره دې پښتو کړې وه، ده ته وایي نو اوس پښتو ده. دواړه ځای کې لفظ پښتو استعمال سو. تا ته وایي کول دې کړی و، ده ته وایي ستا په خبره زه نه شم پوه. هندوانه غواړې که خټکی، تورې چې کشنې، خپله خبره ریپیټ که بیا راته ووایه. ای نو اوس پښتو ده، ریپیټ یې که. پښتو د کار نوم دی. یا موږ وایو پلاني کې پښتونوالی نشته، پلانی ډېر پښتونوالی لري. پښتونوالی د یو کار نوم دی، د قوم نوم نه دی. د قوم نوم د افغان دی.